السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم روب پوښتنه کړې ده چې د یوټیوب چینل څخه پیسې اخیستلو حکم څه دی. نن سبا اکثره کسان دی په دې اخته دي ویډیو جوړې کړي، بیا خپل چینل جوړوي په هغه یوټیوب کې، بیا خپل چینل ته پورته کوي چې څومره ډېر پر مخ ولاړ شي، بیا د یوټیوب کمپنۍ له طرف څخه دته پیسې راځي، متعینه تنخواه یا پیسې ورته راځي. آیا د دا پیسو اخیستلو حکم څه دی؟ اخیستل یې جایز دی که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې نن سبا کوم کسان په دې هڅه او کوشش کې دي چې هر یو کوشش دا کوي زه د ویډیو د لارې زما چینل پر مخ ولاړ سي او زما د پیسو د ګټلو یو ذریعه جوړه سي. دا ډېر کسان اوس په دې کار باندې اخته سوي دي. یوټیوب باندې پیسه ګټلو حکم په شریعت کې یو څه تفصیل لري. که چیرې د یوټیوب د لارې یو سړی پیسه په داسې شکل ګټي چې هغه کې ویډیوګانې پورته کوي، هغه کې تصویرات پورته کوي، هغه کې موسیقي وي، هغه کې نور داسې شیان وي چې هغه د ویډیو خلک خوښه کړي، ډېرې وګوري، بیا د یوټیوب د لارې دته یو متعینه پیسه ماهانه ورکول کېږي، نو دا جواز نه لري. لاندې شرایط خیال بر ساتي بیا پیسې اخیستل کېږي که نه. اول شرط به دا وي په دغه ویډیو کې چې دی یوټیوب ته پورته کوي د جانداره انسان که حیواني تصویر به نه وي. یو. دوهم، غیر شرعي او ناجائز یا د فسق او فجور رواجونه به په دې کې نه زیاتېږي، د هغه ترویج به نه وي. مثلا د مغرب رواج په دې کې ترویجول یا د فاسقانو یا د نورو غیر شرعي امور به په دې کې نه رواجېږي. دریم، په دغه ویډیو کې به موسیقي او د سرو زرنګ حرام اوازونه به نه وي. او کوم وخت چې د رسولم شرط دا دی چې د یوټیوب د لارې تا ته کومې پیسې راځي هغه به د سودي معاملې هم نه وي، نه به د یوټیوب د دغه کمپنۍ سره دا معامله د سود پر وړاندې کې کول کېږي چې ما پیسې واخله راتلونکې میاشت بیا 2 چنده راکړه، دا سودي معامله. څلورم، په دغه خپل یوټیوب کې که دی د دې شرایطو لحاظ وساتل سي په خپل چینل کې، لیکن د یوټیوب د کمپنۍ د لارې د ده په چینل کې به غلط اشتهارات او تصویران نه نشر کېږي. هر چینل چې په هغه کې بیا دننه غلط تصویران او اشتهارات چې کوم دي هغه نشر کېږي، دا به هم نه، یعنې غلط تصویران او اشتهارات به د یوټیوب کمپنۍ د خوا هم نه نشر کېږي. دغه شرایط که چیرې وي خو جایز دی، لیکن زموږ چې نن سبا حالات ته ګورو یا معلوماتو مطابق چې خلکو معلومات راکړي دي د دې شرایطو حالات دغه 5 شرطونه چې موږ ذکر کړه د یوه خیال نه ساتل کېږي، نو چې خیال یې نه ساتل کېږي لہذا دغه معامله کول شرعا ناجایز ده. که په ویډیو، په موسیقي، په تصویرانو پر دې باندې دته پیسې راغلې دا پیسې حرامې دي او ناجایز دي. لہذا د دغه کاروبار څخه باید کسان ځان وساتي او حتی الامکان کوشش د دې څخه د راګرځېدو وکړي. ګورئ مؤمنانو، نن سبا زموږ مسلمانانو ته یو دسیسه جوړېږي، هغه کار چې مخکې مسلمانانو ګناه بلئ اوس یې د پیسو د اجرت په دغه کې تا ته داسې ثابت کړي چې دا خو بلکل د کاروبار یو ذریعه د ګناه خو بلکل نه ده. نو لہذا د دې څخه مسلمانان باید په کلکه ځان وژغوري. هېڅکله باید په یوټیوب چینل کې د ویډیو د نشر کولو دپاره پیسې ضرورت نه. البته که چیرې یو سړی اسلامي نشرات کوي نه د پیسو مقصد وي نه هېڅ مقصد وي بیا کولی سي، په دې کې مشکل نشته. هغه وخت کې که چیرې بیا د اسلامي نشرات خلک واوري یو مسله یا بلې وي هغه کې فایده زیاته وي، انشاءالله خلکو استفاده ځینې کېږي، نو لهذا په هغه صورت کې بیا جواز لري، مشکل نه لري. والله اعلم بالصواب.